ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ستاسو پام راګرځوم د دې مهال لنډو خبرونو ته. د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست تر چتر لاندې د ډنمارک کډوالو نړیوالې شورا DRC موسسې په مالي همکارۍ پیشدري ولسوالۍ د 14 زیانمنو کورنیو سره د سرپناه جوړولو لپاره نغدي مرستې ترسره شوې. دغه کورنۍ موده وړاندې د غره ښویېدنې له امله بېځایه شوې وې چې د مسؤلینو په لاسونو هر فامیل ته 4,250 افغانۍ ورکړل شوې. کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقانی د انګام ولسوالۍ کې د جوړېدونکي پل د رغونیزو چارو لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت په مالي ملاتړ د انګام ولسوالۍ د بندو سیمه کې د نږدې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو ستر پل جوړېدو چارې پیل شوي او په چټکۍ دوام لري. د کونړ مرکزی زندان د دیني او عصري زده کړو په مرکز بدل شوی. د زندان مسؤلینو په خبره په تیرو 3 کلونو کې 180 تنه د قرآن کریم د حفظ، ترجمه او ناظري فارغ شوي او ګڼ شمېر نور بیا لیک او لوست زده کړی دی. مالی وزارت د هیواد په یو شمېر ګمرکونو کې د 10.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ګمرکي تولو د ترمیم چارو د پیل خبر ورکړی دی. د کاپیسا په آلسای ولسوالۍ کې د اسلامي امارت دیني عالمانو او سپینګیرو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 43 کلنې دښمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د قلعهنو ښاروالۍ مسؤلینو د یاد ولایت د مرکز په لومړۍ ناحقې د 4 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو سړک د پخولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی.